یو چا راته د مینې قصه کوله وی مین ومه وی بیا یو ورځ زردالو مې راخیستي ول وی را روان ومه نو چې له دې خوا نه یوه ډله ښځې را روانې دي وی دا د ما معشوقه هم پکې وله وی چې ومې لیدله د سړی به نه یادوم که یاد یې کړم ډېر مې وپېژنې خو مینه خو طالبانو ما نه چا پوښتنه وکړله مینه خو طالبانو دا یو اصل د بیان اوسي خو شرعي چوکاټ کوو وی داسې را روان وو ښځې یوه ډله را روانه وه چې د ما معشوقه هم پکې وه نو ما ویل اوس که نښه دومره ډېر وخت به پخوا وخت ووایي غږېدی چېرته سوې نو همداسې چې تېرېدلو نو زه خو یې داسې ورخطا سوم بیخي په ځان د معشوقې مې دومره غوږ کې راته ویلې چې بېرته راتاو سه د زردالو وشینده مونږ به یې درسره راټولو همدومره وخت کې به بس کار وسي نو چې تېر را بېر سولو سره زه بېرته راتاو سوم بېرته داسې لاړلم ښځې خو کراکه راځي نو چې له ای خوا نه بېرته را روان سوم د زردالو داسې لکه چې رانه تویې سول ټول ما خو وشیندل که نه تویې سول نو ښځې راغسولې راټولولې را سره زه خپلې معشوقې سره څو خبرې مې ورسره وکړې دا هم طالبانو ډېره لویه بادشاهي وه